سلامونه درنو دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ باستئ ایم ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن په دې باره کې ویډیو لرو چې څنګه کولی شئ خپل عکسونه ښکلي بکګراونډونه ورته انتخاب کړئ. نو اکثره دوستانو موږ نه دا پوښتنه کړې وه چې یاره دغه د عکسونو بکګراونډ څنګه چینج کیږي، یعنې هغوی پوهېدل چې د عکسونو بکګراونډ څنګه چینج کیږي، خو هغې به چې کله بکګراونډ ورته چینج کړو د کرومبکي نه استفاده کوله. کرومبکي په اپلیکیشنونو کې یو بخش دی په ایډیټورونو کې، نو هغه چې تاسو کله استعمال کوئ بیا چې تاسو د خپل عکس بکګراونډ چینج کوئ هغه بیا معلومیږي چې دې بکګراونډ چینج شوی. وایي داسې یو طریقه موږ ته وښیه چې دا بیخي ونه ښکاري چې دا بکګراونډ ورته چینج شوی او که څنګه. نو له ما سره ملتیا وکړئ. په دې ویډیو کې زه تاسو مکمله طریقه باندې تاسو پوه کوم چې د خپل تصویر ایچ ډي فل ایچ ډي بکګراونډ به تاسو څنګه چینج کوئ. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو او دا طریقه په عملي توګه ښیم. اول به تاسو راشئ خپل موبایل کې ګوګل ته، ګوګل کروم. په دې چې کله تاسو کلیک وکړو دلته په سرچ کې به تاسو ولیکئ ریموو به تاسو ولیکئ ریموو بکګراونډ فرام ایمیج درج کړئ. دا چې کله تاسو سرچ کړو تاسو ته به دغسې یو سایټ خلاص کړي. دغه کوم سایټ چې دی دې ته چې تاسو کله راغلی ګوره دلته په شین خط کې لیکلي اپلوډ ایمیج، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو اوس زه غواړم خپل موبایل نه یو ایمیج دې ته ور اپلوډ کړم. دا ما خپل یو تصویر راواغسته، دا به تاسو ډن کړئ. چې کله م ډن کړ دا اپلوډینګ کې شو، د دې بکګراونډ به اوس ریموو کړي. او دوستانو یو شي ته مو خیال وي دا چې څه رقم تصویر بکګراونډ ریموو کوي، نو نور ایډیټورونه یې داسې نشي ریموو کولی. دا وګورئ درنو لیدونکو زما عکس یې په مکمله توګه ریموو کړو. دا وګورئ په مکمله توګه زما عکس ریموو شو. زه اوس غواړم چې خپل شاته دا بکګراونډ ته یو بل ځای راولم. نو اول به تاسو به دلته راشئ، په دې ایډیټ باندې به کلیک وکړئ. په ایډیټ چې کله کلیک وکړو نو دا اوس لږ لوډینګ کوي، لاندې هغه بکګراونډونه خلاصوي. که تاسو چېرته غواړئ چې په خپله خوښه یو بکګراونډ ور واچوئ نو دلته وګورئ لیکلي دي اپلوډ بکګراونډ. دا وګورئ په دغه خط کې تاسو ته لیکلي اپلوډ بکګراونډ، دا کولی شئ تاسو یې ور واچوئ. نو زه اوس غواړم دلته یو سټایل په دې کې انتخاب کړم. اوس فرض مثال دغه عکس زه راخلم، دغه بکګراونډ. دا وګورئ دومره ښایسته بکګراونډ ما ورته ورکړو. او بله خبره خوبي د دې دا ده د دې ریموو بکګراونډ چې هیڅ د تصویر کوالټي مو نه خرابوي. نو دا وګورئ ما د خپل تصویر بکګراونډ مې ورته چینج کړو. دا وګورئ څومره ښایسته بکګراونډ ما ورته انتخاب کړو او بالکل فل ایچ ډي دی. کولی شئ چې دلته نور بکګراونډونه هم ورته انتخاب کړئ. اوس زه راځم مثلا دا دی، دا زه ورته انتخابوم. انټرنیټ لږ سلو دی، د دې د خاطره دا کار لږ په سستۍ سره کوي. دا وګورئ درنو لیدونکو هېڅ یعنې معلومیږي نه چې دې ته ما بکګراونډ چینج کړی او که نه زه عملاً همدلته ناست یم. نور د ډېر دغه پکې دي سټایلونه پکې دي، شاته بکګراونډونه پکې دي، سټایلش ځایونه هم پکې شته دی، غرونه او داسې وګورئ شنه ځایونه هم پکې دي. وګورئ بل بکګراونډ ورته ما انتخاب کړو. دا چې کله تاسو ورته انتخاب کړو اوس ګورئ دلته بکګراونډ راځي. نو دا به تاسو په خپل موبایل کې سیف کوئ څنګه، د دې طریقه به زه تاسو ته وښیم چې دا به تاسو سیف کوئ څنګه. تاسو کولی شئ تاسو هم پکې ښکلي تصویرونه خپل جوړ کړئ، په فیسبوک کې شیر کړئ، دوستانو مو که چېرته دا وګوري کېدای شي تاسو نه پوښتنه وکړي که نه چې د عکس بکګراونډ هم څنګه ریموو کړی دی. نو دا طریقه یې درته ما ښودلې ده، که کولی شئ نو دوستانو سره هم دا طریقه شیر کړئ.
دا وګورئ درنو لیدونکو دومره ښایسته ماته شاته بکګراوند برابر کړو. دا به تاسو سیف کوئ څنګه؟ تاسو به راشئ په دغه علامه باندې به کلیک وکړئ، دا ډاونلوډ علامه باندې ډاونلوډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. په دې هم چې کلیک وکړو بس تاسو په ګیلري کې دا ایمیج سیف شو. نو دا طریقه چې ما تاسو ته چمتو کړې وه، که چېرته مو طریقه خوښه شوې وي زموږ MT پلس پښتو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که چېرته مو طریقه خوښه شوې وي زموږ ویډیو ته یو لایک ورکړئ او د دوستانو سره طریقه هم شیر کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت ښې چارې.